الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه وتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في الموضع الآخر: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند الظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان من نهفو ويعفو دائما ولم يزل مهما هفى العبد عفاه. يعطي الله الذي يخطي ولا يمنعه جلاله من العطاء ذي الخطا. ما ګرانو او محترم ورونو، کوم آیاتونه چې ستاسې مخکې ما وویل، اول آیات د سورة اعراف پر 50 آیات و، دوم آیات د سورة اعراف 150 آیات او حدیث مې ستاسې مخکې ووایو د بخاري شریف او د مسلم شریف حدیث. مسلمانانو، د خدای جل جلاله د رحمت بیانونه خو په ډېرو آیاتو ډېرو احادیثو کې راغلي دي. یو له هغه چې د خدای تعالی رحمت بیان راغلی د هغه په دغو آیاتو کې دي چې ما ستاسې مخکې راغلي. شریفانو، خدای تعالی جل جلاله ډېر یو رحیم ذات، ډېر یو مهربان. که د اویاو مندو کوم شفقت و مینه راجمع کړي پر خپل اولاد باندې د خدای تعالی رحمت پر بنده باندې دا ډېر، دا د اویاو مندو تر مینه او تر رحمت چې خدای تعالی جل جلاله پر بنده لري، پر مسلمان یې لري، دا ډېر. حدیث شریف کې راځي چې پروردګار عالم 100 رحمت پیدا کړي او په دې 100 رحمتو کې یو رحمت ذکر تر رالیږلی ده چې د دې رحمت په وجه باندې مور پر اولاد مهربانه ده، پلار پر اولاد مهربانه ده، یا حتی یو حیوان پر اولاد مهربانه ده، حتی یو په مابین د معاشره کې چې هر ځای رحم شته، مسلمان پر مسلمان مهربانه ده. دغه یو رحمت یې ور تقسیم کړی. نن یې رحمت خدای تعالی جل جلاله اخرت دپاره ساتلي، نن یې رحمت پروردګار عالم دې پر موږ تاسې باندې رحم وکړي. خدای تعالی دونه رحیم ذات. خدای تعالی په قرآن کریم کې سورة زمر کې 50 آیات کې راځي، خدای تعالی جل جلاله وایي: لا تقنطوا من رحمت الله. خلکو د خدای تعالی جل جلاله له رحمته مه ناامیده کېږي. حتی امام مسلم یو باب دی په دې باره کې، په دې باره کې امام مسلم یو باب یې دی په مسلم شریف کې چې ګناه د هغه چا چې هغه خلک د خدای تعالی جل جلاله له رحمته ناامیده کوي. یعنی هغه سړی هم ګناهګار ده چې هغه بل څوک د خدای تعالی له رحمته ناامیده کوي. هر څو چې سړی ګناهګار وي د خدای جل جلاله له رحمته به ناامیده کېږي نه. خپل عبادت به ادامه ورکوي، له ګناه څخه به پرهیز کوي. حتی یو بزرګ دی وایي که خدای تعالی جل جلاله دا غږ وکړي چې ټول دوزخ ته ولاړ شي، ما سي والی یو سړي څه یو سړی دوزخ ته مه ځي، وایي زه به وایم هغه مات شي، وایي ته مه ځه دوزخ ته. الله جل جلاله دونه مهربانه ذات. زما ګرانو او شریف ورونو، خدای تعالی جل جلاله
په اول نمبر آیات کې ما ستاسې مخکې ووایي خدای تعالی جل جلاله فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین د خدای تعالی رحمت چې ده هغه نږدې ده و نیکوکارانو لره چې هغه په دنیا کې نیک کارونه کوي ولو که بد کارونه هم ځینې کېږي لیکن خدای تعالی جل جلاله وایي زما رحمت نږدې ده هغو خلکو ته چې هغه نیکوکاران او هغه ښه خلک او نبی کریم علیه الصلاة وسلام بیا فرمایي چې خدای تعالی جل جلاله وایي چې انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني وایي زه پر ګمان د بنده یم پر ما باندې چې بنده هر کم ګمان کوي زه پر ګمان د بنده یم که ګمان بنده د دې کاوه چې دا رحیم ذات نو زه پر هغه باندې رحم کوم الله دې پر موږ تاسې باندې ورحمیږي او نبی علیه السلام وایي خدای تعالی جل جلاله وایي وانا معه حيث يذكرني زه به له بنده سره یم هر ځای چې دی ما ذکر کوي که د الله ذکر کې دی هلته خدای له موږ سره دی ما ورونو الله هم دې زموږ ژبې د خدای جل جلاله په ذکر باندې الله لندې وګرځوي چې موږ تاسې د ذکر ځایو ته ورځو د الله جل جلاله ذکر وکړو د خدای تعالی جل جلاله داسې رحمت ته یو قصه امام بیهقي په خپل کتاب کې د حدیثو کتاب ده په یو حدیث کې یو کیسه نقل کړې ده چې یو سړی و په بني اسرائیلو کې هغه به خلک د خدای خپله ډېر غټ عبید و د خدای عبادت پې کاوه ټول وخت مګر خلک به د خدای تعالی له رحمت نه امیده کول یو به ورلی چې ما زنا کړې ده زما به څه حال ده ول ته به دوزخ ته ځې بل به ورلی ول ما لمونځ قضا کړی ده زما به څه حال ده ول ته به دوزخ ته ځې غیره و غیره خلک یې د خدای تعالی له رحمت نه امیده کول په ورځ د قیامت به بیا وایي دی راپورته شي خدای تعالی جل جلاله ته به ووایي چې زما مقام چیرې ده زه به چیرې یم هغه عبید به غږ وکړي چې خلک یې د خدای له رحمته نه امیده کول دی په خپله غټ بزرګ سړی و خدای تعالی به وایي ستا جهنم ځای ده دی به خدای تعالی جل جلاله ته وایي زما عبادتونه څه سوه ما چې دونه عبادت کوه ولې مې جهنم ځای ده خدای تعالی جل جلاله وایي تا خلک زما له رحمته نه امیده کول نن ته زما له رحمته داسې نا امیده یې زما ګرانو او شریفو ورونو د خدای تعالی جل جلاله دونه رحمت د خدای تعالی جل جلاله پر بنده باندې دونه مینه ده حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه سه یو حدیث روایت کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ما له پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه واورېدو اذا ابتلیت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك يوم ولدته أمه من الخطايا وای ما له نبي عليه السلام وایو چې هغه ویل چې خدای تعالی جل جلاله وایي چې زه مبتلا کوم یو بنده له بندګانو په مرض باندې یا په یو بل پریشانی باندې او هغه پر دې پریشانی باندې صبر وکړي پر دې خفګان باندې صبر وکړي زما ورونو ټول مسلمانان پریشانه دي هر مسلمان ته یو پریشانی پیښه ده یو مسلمان خور مریضه وي یو مسلمان ورور سي هغه نفقه د اولاد نه لري هر یعنې پروردګار عالمه سبب پورولي ته څه جواب وایم هغه وادي مې ټولې خلاص شوې بل مسلمان ورور مسلمان خور بندي بل مسلمان ورور مسلمان خور بیا کسي بل مسلمان ورور مسلمان خور سپینږیري یا سپین سري دا ټولې بلاګانې دي په دنیا کې خدای تعالی جل جلاله پر مسلمان مسلط وي لیکن عوض یې خدای تعالی جل جلاله نو که په داسې مصیبت باندې مسلمان مبتلا سي یا په مرض مبتلا سي یا په بېکسي مبتلا سي یا په سپینږیرتوب مبتلا سي یا په بندیخانه مبتلا سي د په هغه کار کې صبر وکړئ الله جل جلاله خدای ته صبر وکړئ او بیا دغه سړی چې و دا په ورځ د قیامت به وایي دا سړی له قبره څخه داسې ولاړېږي لکه نوی سیمور زېږولی نوی سیمور زېږولی خو ګناه نه یې کړې پاکې داسې به خدای تعالی جل جلاله له خپله قبره ورپورته کوي ځکه د ده د صبر په عوض کې خدای تعالی جل جلاله رحم باندې کوي الله دې پر موږ تاسې رحم وکړي او خدای تعالی و ملایکو ته وایي هغه ملائکه چې هغه د انسان اعمال نومشته کوي دا ټول شیان نومشته کېږي وایي اني قد قیدت عبدي هذا وابتلیته
فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحیح. او دغه سړی چې مریض وي خدای تعالی ملایکو ته ووایي یا یو ښځه مریض وي وایي د ده دپاره هغه نیکۍ نوشته کوي چې دی جوړ کوم عبادتونه چې ده کول داسې عبادتونه خدای تعالی جل جلاله وایي د دپاره نوشته کوي لکه دی چې جوړ و ماجد ته به تلی لمونځ به کاوه جمع به کوله روزه به نیوله غیره و غیره. نو خدای تعالی جل جلاله ډېر رحیم ذات خدای تعالی جل جلاله دې پر موږ تاسې باندې ورحم شي. که موږ تاسې ورپام سي موږ تاسې په 24 ګانټې 23 ګانټې کې 5 وخته لمونځ کوو الحمدلله رب العالمین حمد یې خدای لره چې دی رب د مخلوقاتو ده. الرحمن الرحیم دې معنا څه شی ده ورونو؟ الرحمن چې دی مهربان ده په دې دنیا په مسلمانانو په کافرانو. کافر تم نه پکار رسوي مسلمان تم رسوي کافر تر دغه زیاته نه پکار لري تر مسلمان. او الرحیم چې دی مهربان ده په هغه ورځ په ورځ د قیامت باندې پر مسلمان باندې مهربانه ده. پر مسلمان وایي داسې مهربانه ده په ورځ د قیامت باندې. په ترمذي شریفه کې د پیغمبر علیه السلام یو حدیث راځي وایي په ورځ د قیامت به خدای تعالی یو بنده راولي نه نوي کتابه به د بدیو وي د بدیو به نه نوي کتابه وي دا به ټولې غلط کارونه کوي. نو خدای تعالی جل جلاله به ورته وایي ما په تا باندې ظلم کړی ده دا ووینه دا کتابونه د څه شي نوشته دي وایي یا الله ته ظالم نه یې پر ما دې ظلم نه ده کړی ټول حق شیان نوشته دي. بیا به خدای تعالی جل جلاله ته ووایي خدای تعالی به ورته ووایي تا عذر درلودی چې زنا دې مثلا کوله یا دې بدکاري کوله یا د بد کارونه چې دې کړي دي عذر یې درلودی عذر لري د ولیا هېڅ عذر نه لري. نو خدای تعالی جل جلاله ورته ووایي چې ستا له ما سره یو شی شته چې هغه دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله په اخلاص دا کلمه ویل او د دې لفظ صحیح کول او د دې فرایض پېژندل زما ورونو. نو دا کلمه به خدای تعالی وایي تا له ما سره ده نو ته راځه چې ویتلو په ټول ترازو باندې. نو که چیرې کلمه در نستو ته به جنت ته ځې او که چیرې دغه نه نوي کتاب در نستو ته به دوزخ ته ځې. سړی به ووایي پروردګار عالمه دا یوه کلمه له د نه نوي کتابو سره څنګه تلو دا نه نوي کتاب یوه کلمه به ور واچي و یوه پلیته او نه نوي کتاب به بلې خواته ور واچي دغه کلمه به ور باندې سره نس خدای تعالی جل جلاله به د جنت فیصله وکړي. دا د خدای صرف رحم ده چې پر بنده باندې خدای تعالی جل جلاله کوي. عقیده ډېره مهمه ده زما ورونو. مضبوط عقیده د خدای جل جلاله پر وحدانیت مضبوط عقیده د خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت مضبوط عقیده پر له مرګ وروسته ژوند مضبوط عقیده په ورځ د قیامت پر حساب و کتاب مضبوط عقیده پر جنت او دوزخ دا ډېره مهمه دا ډېره مهمه. زما ګرانو ای شریف ورونو خدای جل جلاله داسې مهربانه ده په کتابونو کې راځي په یوه کار د اخلاص باندې خدای تعالی جل جلاله سړی بخشي. الله دې موږ تاسې وبخشي. زبیده د هارون رشید ښځه د دنیا د اسلام د خلیفه ښځه و هارون رشید د اسلام خلیفه و زبیده یې ښځه. دا زبیده راولاړه سوه بیا له ډېره لرې ځایه څخه هارون رشید ته وویل چې یو بیله دغه که راوکاږه د حاجیان صاحبان ډېر ستړي او ډېر تږي چې هغه ګرمي وي چې هغه اوبه ځینې څښي خو دغه بیله چې لاره ځایه راوسته تر عرفات تر غونډۍ پورې راورسوله او دا د دې د خیر کار اوس یې کوي. نور هم د خیر کارونه ډېر کړي. نو زبیده چې د اسلام د خلیفه بیبي وه هغه وفات سوه چا په خوب ولیده. پخوا خو نو دی ښځې نه وې پخوا خو د اسلام د خلیفهګانو اسلام خلیفه څه معنی یعنې باچا د باچانو دی ښځې نه وې چې تمام ورځ به له کفارو سره ناستې وي. نو خو د اسلام د خلیفه د هارون رشید ښځه وه هغه مستوره هغه باعفته هغه پاکه هغه عابده چا په خوب ولیده و خدای تعالی جل جلاله څه در سره وکول زبیدې ته ویل خدای تعالی څه سره وکول دې ورته وویل چې خدای تعالی جل جلاله وبخښله د جنت فیصله یې وکړه. ول تا خو بیلم له عرفات راوستلې وه له کومه ځایه څخه او تا خو ډېر نور ډېر نیک کارونه کړي دي ویل یا په هغه شیان نه دي قبول سوي ځکه د بیرې پیشنهاد وسی چې بیله یې له عرفات ته رارسولې ده. خدای تعالی جل جلاله وویل چې دا خو دې په بیت المال په مال باندې دا بیله راوسته بیت المال مال دې پر ولګاوه له خپله ځانه پیسې خو دې نه دي لګولي.
مګر بل شی زما قبول سي په دربار د خدای کې. ول چې شي قبول سي؟ ول هغه دا قبول سي چې وخت ما ډوډۍ خوړه، خدای تعالی ول تا ډوډۍ خوړه، ته ډېره وږې وې او له سره دې پړونی داسې ایسته سوی و. دلته چا زنګ وکړ الله اکبر الله اکبر، تا یو دم پر پړوني باندې المقو ډوډۍ دې پرېښوه. چې دا د خدای تعالی جل جلاله نوم ویل کېږي او زما لپاره دا نه ده پکار چې سرتور سر ناسته یم، د اسلام د خلیفه بیبي یم، نو پړونی دې راکش کړئ په سر باندې. خدای تعالی ول جل جلاله ول دغه کار دې په اخلاص وکړئ، خدای تعالی جل جلاله تر هره ګناه دې تېر او خدای تعالی د جنت فیصله وکړه. دا په اخلاص. خدای تعالی دې زموږ ستاسې په کارونو کې زما ورونو اخلاص دې خدای تعالی جل جلاله موږ ته راکړي. که موږ ته خدای تعالی جل جلاله یو عمل د اخلاص را نصیب کړي، خدای تعالی جل جلاله به تر هره ګناه موږ ته راتېرېږي. زما ګرانو او شریف ورونو، خدای تعالی جل جلاله ډېر مهربانه ذات. الله جل جلاله دې پر موږ ته په آخرت کې هم ورحمېږي، په دنیا کې دې خدای را باندې ورحمېږي. د خدای تعالی د غضب توان نه لرو. زما ورونو که مصیبتونه چې زموږ ته افغانانو ته متوجه وو او تر اوسه اوس هم متوجه دي، الله جل جلاله دې دا مصیبتونه له موږ ته څه واخلي. په دنیا کې دې الله جل جلاله پر موږ تاسې باندې رحم وکړي. نن دا زموږ تاسې دعاګانې دي چې انشاءالله نږدې د خدای تعالی جل جلاله به د مسلمانانو ناره اورېدلې وي او خدای تعالی جل جلاله به زموږ له ملکه بهرنیان وباسي او خدای تعالی به افغانان په خپل مابین کې یو موټی کې دعاوې کوي، دعاوې خدای تعالی جل جلاله قبلوي. په دغه میراب کې موږ دعا کړې ده د باران قسم مې دې په خدای کې خلاف درته وایم سار باران سوی ده. په دغه میراب کې موږ دعا کړې ده له باران ډېر په عذاب سو هغه راسي بیا باران نه ده سوی، باران نه ده اورېدلی. دغه دعاګانې به مو خدای تعالی جل جلاله زموږ ستاسې داسې قبولې کړي چې خدای تعالی جل جلاله دې پر افغانانو باندې ورحمېږي. داسې صلح دې خدای تعالی جل جلاله دغه ملت ته راولي، داسې صلح دې خدای راولي چې زموږ د اسلامي ارزښتونو، زموږ د ناموس او زموږ د تمامي ارغدیت او زموږ د افغانانو د غیرت هغه کم کاروایانې چې دي هغه په خطر کې ونه لویږي او زموږ ته د اسلامي غیرت او د اسلامي ګټې او دا رقم د ناموس د ګټې او دا رقم د تمامي ارغدیت په ګټه او زموږ ته د اولادونو په خیر داسې سوله د خدای تعالی جل جلاله راولي. خدای دې مسلمانان الله جل جلاله دې بیا مسلمانان په د کفارو یا د بهرنیانو په دام کې د خدای نه راولي. امین یا دوی په زور امین. خدای تعالی دې مسلمانان بیا د کفارو یا د نورو زموږ د دشمنانو په دام کې د خدای تعالی جل جلاله نه راولي. د خدای هر څه په قدرت پرته ده. زما ورونو موږ د خدای د قدرت نمونه ولیده چې 3 شپې په افغانستان کې وربند وسی او خدای تعالی جل جلاله داسې رحم پر دې مځکه باندې وکړي چې خلکو یې داسې ټول افغانستان کې ټک نه وسي. که زموږ ستاسې دعاوې کولې خدای تعالی جل جلاله به زموږ ستاسې او ګناهګارانو ته دې خدای تعالی عفو وکړي او هغه خلکو ته چې د اسلام ترقي غواړي، د ملک ترقي غواړي، د ناموس عزت غواړي، د اولاد عزت غواړي، هغو ته د خدای تعالی جل جلاله په دغه کار کې کامل جرأت ورکړي، کامل قدرت خدای تعالی جل جلاله ورکړي. او زموږ ستاسې له ملکه دي بهرني خلک، هغه پردي خلک، هغه که په هر څوک چې خدای تعالی جل جلاله دي هغه د اسلام دشمنان دي خدای تعالی په تور مخ زموږ له ملکه څخه وباسي. الله جل جلاله دې زموږ افغانانو ته هغه که عسکر ده که طالب ده، هغه که په هر ژبه خبرې کوي، هغه که لنګوټه پر سر کوي، هغه که دروشي اغوندي، خدای تعالی جل جلاله دې د دغه کلام پاک د دې پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې خدمتګار دې خدای جوړ کړي په زور امین. یا زما ګرانو شریف ورونو دا د خدای تعالی رحم ده. که موږ د دغه رحم شکر ووایو چې دا موږ ته باندې دا 15 ورځې ارامي ده، خدای تعالی دا رحم زیاتوي. ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. خدای تعالی جل جلاله وایي که تا زما د نعمت شکر ووایو نو زه به پر تاسې باندې زیادت وکړم، که ته زما د نعمت ناشکري وکوله خدای تعالی وایي زما عذاب سخت عذاب ده. موږ تاسې بندیان لرو، موږ تاسې ټپیان لرو، ټول زموږ تاسې ورونه دي، موږ تاسې مهاجر ورونه لرو. د افغانستان کې د خلکو زمن ټوک ټوک سو، په دې افغانستان کې د خلکو ورونه ټوک ټوک سو، په دې افغانستان کې ورک دي. دا کله ده معلوم
الله جل جلاله دې پر دې ملک باندې ورحمېږي خدای تعالی دې دا زموږ ستاسې دعاګانې قبلې او مقبلې وګرځوي د الله په ذات مې دې قسم که د افغانستان پر سپي باندې زموږ بدله برېږي اسلامي ارزښتونه له لاسه نه ورکوو زما ورونو اسلامي ارزښتونه د افغان غیرت اسلام ده د افغانستان په وینه اسلام ګډ شوی د افغانستان په هډو کې اسلام ګډ ده د افغانانو په غوښه باندې اسلام ګډ ده د شوروي سرې لښکرې چې افغانستان ته راغلې 500 شفاخانې زر مکتبه زر پلان 15,000 کیلومتره سړک خراب شي هم د دغه اسلام دپاره چې خدای تعالی جل جلاله دې اسلام په دغه سرزمین کې پر سر اقتدار راولي که چیرې موږ د مادیاتو طلب درلودی شورویانو به موږ ته اوس ډېر ښه کارونه کړي وای او ډېر ښه کورونه به را جوړ کړي وای او زموږ به ډېر کار برابر کړی وای خو موږ الحمدلله زموږ مسلمانان غیرتمند مسلمانان دي همتمند مسلمانان دي هغه خلک چې خطا سوي دي هغه خلک چې غلط کارونه کوي په هر جامعه کې کوي په هر ډله کې سي موږ د چا پروا په دې کې نه لرو هر څوک کوي په هر طرف کې سي چې هغه د اسلام دښمن وي د اسلام په ضد کار کوي د ناموس په ضد کار کوي د دغه استقلال د افغانستان د استقلال په ضد کار کوي هغه ته د خدای هدایت ورکوي که قابل د هدایت نه الله د جرأت نه ورکوي چې دی مداخله وکړي امین یادوي نو خدای تعالی دونه مهربانه ده زما ورونه دونه مهربانه ده یو سړی به په ورځ د قیامت په دوزخ کې وغورځوي او په دې دوزخ کې به وایي 1000 کاله تیر کړي په دوزخ کې په 1000 کاله تیر کړي او دا 1000 کاله به دی په دوزخ کې دا نارې وایي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منان دا د خدای تعالی نومان دي دا نارې به وایي 1000 کاله به خدای تعالی جل جلاله دوزخ ته وغورځوي الله جل جلاله بې پروا ذات دا ګمان هم مه کوئ چې خدای تعالی د دوزخ فیصله وکړي نو خدای تعالی جل جلاله به په موږ خفه چې دوی سوځي په دنیا کې ډېر خلک بندیخانو کې دي څوک په خبر نه دي نو دا نارې به 1000 کاله وي په حدیث کې راځي د حدیث روایت بیهقي کړی ده بیا وروسته له هغه 1000 کاله وروسته به خدای تعالی د دوزخ راوکړي بیا به خدای تعالی ورته وایي کیف وجدته وایي څنګه ځای و دوزخ څنګه ځای د وایي پروردګار عالمه سخت ځای و دوزخ سخت ځای الله جل جلاله دې موږ تاسو دې وساتي خدای تعالی جل جلاله به بیرته وایي ردوه الیه وایي بیرته دوزخ ته وغورځوئ چې ته وغورځوئ دوزخ ته بیرته وغورځوئ خدای تعالی جل جلاله به وایي بیرته هغه ځای ته وغورځوئ چې هغه ځای کې اوسېدی بیا به وروسته له هغه څه دی روان سي چې دی روان سي څوکه به دې تر شا به ګوري څوکه قدمونه به اخلي تر شا به ګوري خدای تعالی جل جلاله به وایي ای شین تلتفتو الی ای شین ته چی ته ګورې شاته دی وایي ای پروردګاره زما دا اراده نه وه چې ته ما له دوزخه راوباسې او بېرته مې بیا دوزخ ته واچوې لیکن تا بېرته د دوزخ فیصله وکړه خدای تعالی جل جلاله وایي راوګرځوي د خدای تعالی دی رحم وایي بېرته وایي جنت ته ولېږئ خدای تعالی جل جلاله دې موږ تاسو یو سکند هم له دوزخه وساتي موږ د دغه سړي رحم هم نه غواړو موږ داسې رحم غواړو چې خدای تعالی جل جلاله اول والي زموږ تاسو خدای تعالی جل جلاله د جنت فیصله وکړي خدای تعالی جل جلاله هم جنت ته ولېږي زما ګرانو شریف ورونو الله تعالی جل جلاله په یو آیات کریمه کې فرمایي چې انه لا یئس من روح الله الا القوم الکافرون په سورة یوسف کې راځي آیات چې خدای تعالی جل جلاله وایي نه ناامیده کېږي له رحمته د خدایه بلکې کافران ناامیده کېږي نو د خدای تعالی جل جلاله له رحمته څخه ناامیدي دا د کافرانو خاصه او دا ګناه ده چې د خدای تعالی عیسی سره نږدې سي خلک په لار کې ولاړ د باندې کې ځای نشته عیسی سره را نږدې سي خلک ولاړ نو د خدای دوی درې دقیقې پاتې دي نو د خدای تعالی جل جلاله له رحمته څخه ناامیدي دا د کافرانو خاصه ده د خدای تعالی جل جلاله له رحمته به نه ناامیده کېږو پیغمبر علیه السلام په وخت کې دغه راغلی و غنیمت راغلی و له کفارو یې غنیمت راوړی و مجاهدین کامیابه سوي وو دا د کفارو ښځې چې بیا راوړې دا به مینځې وې دا کافران چې بیا راوستو هغه به یا اسلام راوړ یا به بیا مریانو د مسلمانانو
لکه نن چې مسلمانان د کافرانو مریان دي. خدای تعالی دې له دې څخه دا ذوب له مسلمانانو څخه ایسته کړي او خدای تعالی دې مسلمانانو ته بیا داسې قوت ورکړي لکه د صحابهو په وخت کې امین یادوي. پر دا اتیس امین به خدای تعالی ته جنت ورکوي. او بیا یو ښځه وه په یو خپل بچي پسې ګرځېده، ډېره تېزه تېزه ګرځېده، دغه پارو چینیان یې راوستلي وو، ښځې راوستلي وو، دا نارینه یې راوستلي وو. اخر یې خپل بچی پیدا کړ. نو ډېره خوشحاله سوه. یو دم یې ستیو مسجد له مخه یې تیته واچوله. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي یو صحابي ته مخ راواړوه، وایي دغه ښځې دا کوچنی پیدا کړئ، دا ښځه به دا کوچنی ورته وغورځوي؟ وایي وایي خدای تعالی جل جلاله تر دغه ښځې هم خدای تعالی جل جلاله پر بنده باندې ډېر مهربانه ده. تر دغه ښځې هم خدای تعالی جل جلاله پر بنده باندې ډېر مهربان. نو زما ګرانو او شریف ورونو، خدای تعالی جل جلاله ته به دعاوې کوو چې خدای تعالی جل جلاله پر موږ په آخرت کې هم رحم وکړي، په دنیا کې هم رحم وکړي، او خدای تعالی جل جلاله هم له دغو مصیبتو څخه خلاص کړي. او یوه دعا به 2 دقیقې پاتې په دې منبر باندې وکړو چې ډېر یو عظیم تبدیل را روان د افغانستان کې، چې خدا نخواسته د افغانان په یو لومه باندې ګیر نسي او افغانان مسلمانان په یو کیل کې را نسي. لاس پورته کړئ. امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام. ای پروردگار عالم پر افغانانو باندې ورحمېږي. ای پروردگار عالم پر مسلمانانو ورحمېږي. خدای پاکه ورونه ورونه یې جوړ کړي. پروردگار عالم غلطو خلکو ته هدایت وکړي که قابل د هدایت نه زموږ معاشره ځینې خلاصه کړي. یا الله مظلوم بندیان د کافرانو یا نور ظالمانو په چنګلو کې زر تر زره را خلاص کړي. پروردگار عالم د کونډو سرپرست پیدا کړي. پروردگار عالم کم ټپیان چې دي پروردگار عالم زموږ شفاخانو ته بیا ټپیان مه راولي. امین یادوي. پروردگار عالم مسلمانانو ورونه ورونه جوړ کړي. په خپل مابین کې اله العالمین صحابه غوندې مینه ورکړي. د کافرانو او پردو په مقابل کې سپر وګرځي. پروردگار عالم زموږ غیرت، زموږ همت، یا الله زموږ د ناموس ساتنه خدای پاک زموږ اسلامي غیور په خطره کې مه غورځوي. یا الله د کافرانو یا د نورو ظالمانو یا د ګاونډیانو په خطر کې مو مه اچوي. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.